زه لومبی ځان ته یم تاسو نه یادوم لومبی ځان ته یم زه ملا صاحب واوره شیخ صاحب واوره شیخ التفسیر واوره شیخ الحدیث واوره پیر صاحب واوره ملا صاحب واوره عالم صاحب واوره قاری صاحب واوره سجده کوونکی واوره تسبو والا واوره مرید واوره اجي صاحب واوره کال لګونکی واوره تبلیغی صاحب واوره عبادت گزار واوره که پرې تندي کې د سجدې ځای جوړ کړي او پرې مخ باندې جړا کولو باندې لاره جوړه شوه په تسبو اړولو باندې پرې ګوتو کې چې کوم دی نښې جوړې شوې نښې او د خانه کعبې نه ګیر چاپېره طواف کې او دا سر دې چې کوم دی د حجر اسود کې دننه ورکړی دی او د حجر اسود کې درنه سا لاړه خو چې خور له دې حق نه دی ورکړی الله به دې الټه جهنم ته ګذاري الټه به جهنم ته رواري وای ځمکو کې څوک خویندو له حق ورکوي حقونه مو خوړل تسبو له مزور ورکړی دی استاد یې جومات ته چې نه وځو نو ښه خپه به مخکې کوو ګاسه کمه خپه به مخکې کوو جومات ته په دواړو خپو وردانګه خو دې کور له حق ورکړه تسبیح پرېږدوه خو دې کور له حق ورکړه نپلون له دې زور ورکړی و الله که په نپل باندې 100 روپۍ دنده تلې والله که دې کړی وې چې ورته وایي چې 100 روپۍ به قبولیت باندې چې 100 روپۍ ورته ورکوي والله که دې کړی وې نپل پرېږدوه دا ذکرونه هم ډېر پرېږدوه دا تسبیح ډېرې اوږدې اوږدې ګز کوه مه دا هم پرېږدوه دا لومبی سب چې دې ګیر کړی بل مسلمان له چې کوم دی تکبیر نه ورکوي دا هم پرېږدوه د خپلې خور له حق ورکه حق د لور حق دی دا ورکه د خور حق دی دا ورکه خویندو له حقونه نه ورکو والله که پرې سپینګیرتوالي باندې والله که پرې پیرۍ باندې والله که پرې مریدۍ باندې والله که پرې ملاتوب باندې والله که پرې تبلیغیتوب باندې والله که پرې حاجیتوب باندې ما ورته الله تعالی بیا معاف کړي پیغمبر علیه السلام فرمایي د زنانو د حقوقو باره کې د الله نه ویارېږئ د الله نه ویارېږئ پیغمبر علیه السلام فرمایي د قیامت په میدان زه محمد رسول الله د زنانو د طرفه ولاړ یم زه به ولاړ یم د الله پیغمبر وایي زه به ولاړ یم نو چې پیغمبر ودرېږي او زنانو د طرفه رور ظلم کړی دا پلار ظالم و په ټولو زامنو باندې چې کوم دی خپلې حصې تقسیم کړی د لور ته چې کوم دی ظلم کړی دی سپین ږیریه بابا اجي صاحب بیا به دا منځونه او دا عبادتونه به بیا معاف کي دا به بیا جنت ته داخل کي والله په حقوق الله کې به سره الله تعالی گزارو کی او په حقوق العباد کې الله تعالی گزارا په حقوق العباد کې الله تعالی گزارا نه کوي هدایت ساتي حقوق الله کې به تعالی گزارو کی مانځه کې روزه کې حج کې دې کې به الله گزارو کی زما حق او زما حق او د بنده په حق کې الله تعالی گزارا نه کوي د بنده حق به الله تپوس کوي پوښتنه به کوي نو عرض مې ستاسو مخې ته ادا کوو لونو د هغوی حقونه ادا کوئ د خویندو حقونه ادا کوئ هغوی حقونه مه وهئ ځمکې د بل چا دي جایدادونه د بل چا دي د بل چا روان دي د اسلام او د قرآن په حکمونو باندې خپې مک دی وللذکر مثل حظ الانثیین الله وایي یو هلک له د دوو جینکو برابر حصه ورکړه الله وایي دا علما ناست دي قرآن مجید کې چې کوم دی احکام ذکر شوي اجمالا تفصیل په حدیثو کې راقیموا الصلاه حدیث ته به راځي آتوا الزکا حدیث ته به راځي واتم الحج حج بسنګ کې حدیث ته برازي یو واقعي د وراثت حکم دی د وراثت حکم دی چې وراثت بسنګ تقسیمه دا په قران کې چې کوم دی تفصیلی ذکر دی تفصیلی او د حافظانو ته پته ده د سي آیات کې د حافظانو په کې ټوپونه ویلو والله د حافظانو په کې ټوپونه ویلو دومره ګران آیات دی دومره چې کوم دی ګران تفصیلی ذکر دی قران مجید او دا تفصیلی حکم د امت مسلمه پرې باندې پاتې پیښو دا تفصیلی حکم دا امت مسلمه گزار کړی دی بالکل یې پرېښودی دی نه مني سبا خبره کوي وایي د زوی حق منم خو د لور نه منم لور پکې دا اشاره راوستې ده لور پکې او بابا مشره جوماتونه ډېر من نیغ کوه چې ډېر زیات عبادت ګزار یم او ډېر مونځ ګزار یم او تسبیح او د لور حق دی چې کوم دی پر یې خېټه کې غونډه ځمکه دی پر یې خېټه کې د لور پرته ده د خور غونډه ځمکه دی پر یې خېټه کې پرته ده حاجي صاحب تبلیغي ماما مولوي صاحب قاري صاحب غونډه ځمکه دی چې کوم دی د خپلې خور خوړلې ده د خپلې چې کوم دی لور دې خوړلې ده تپوس کولو والا ذات اللہ دی خفه کېږي زمانه ما ہماری کام ہے سمجھاؤ جانا تمہاری کام ہے مانو نہ مانو ما پوهه کړی د الله در کې پوښتنې والا دی زه مولا به ستا نه څه پوښتنه او تپوس وکړم او تاسو هم ډېر هوښیار یې استاد جي وایي چې کله ودېده که نه
نو سور شاله په سر باندې پروتو او پسترګو باندې د دلې او کرامات وي او چې کوم دې رسخته دا راته چې بابا مار خپل حق بات غلې او چې دارو ته ترغاړه وته کنه نو چې په ډرک ډرک وجل زما روکیا ما ته ارسه در بخلی استادی چې په جړه یار سره وبخل زم که دومره د نر بچي کنه چې د زویدا واده کې او کله پر پالنګ باندې خېږي او یو دولس دیالس کم نه نو سیری ودار اچولي او په دغه وخت کې وته چې کم نه سنت هغه ټوپې مور پسر کړی اما شومان د سنت کې مون پسر واده والے پسرې هغه دې مو تور پسر کړی او د پورته کې په دغه وخت کې وته وای زیا زمکه کې به ایسا نه غواړي ښه ما پیراته کواخه بل روډ دی وته چې روکیا واده مې لوکو کوټه مې لا جوړ کړه کاله مې لوکو خزه مې لا وکړه په تعلیم مې باندې پیسې لګولې دي ګوره زمکه کې ایسا ما واړه که دومره نر پلار ته خو دې زوی ته وای کنه دا که دومره نر رور ته خو دې رور ته دې شي وای کنه قسم دې چې د الوا د خوراک کوي یو کنه چې دا خوله د باندې درماته یو کنه چې دا غاخونه چې کم نه نو چر بوزي یو کنه لور مظلومه ده مون ظالمانی بلا تپوس والا زاشتا د دې مظلوم تپوس والا سوچتا اسی چې وو د ظالم امداد باندې مظلوم سره به ولاړ زمون په کورونو کې مظلومان دي موته امداد نه کوم مدري وسرنا عارض مداكو فاندمندو